د راتلونکي په اړه د تازه فارغ شوو محصلینو اندېښنې دلته ننګرهار کې د تودو سیمو له تخنیکي او مسلکي زده کړو د 14 بېلابېلو انسټیټوټونو او لیسو څخه 1590 کسان فارغ شول. دا فارغان خوښ دي چې زده کړې بشپړې کړي، خو د کار د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومته یې دوی ته د کاري زمینو او د لا نورو زده کړو د فرصتونو د برابرېدو غوښتنه هم وکړه. خوښ او خوشحاله یم چې خپل فراغت غونډه لمانځم او موږ یو اندېښنه لرو، مونږ ټول چې د کورنۍ لرو او مونږ ته د کار زمینه نه ده برابره. دولت مونږ ته کار روزګار برابر کړي او چې دا د وزګارتیا کچه کمه سي او استخدام په صحیح شکل باندې سر ته ورسېږي. ټول زموږ همصنفیان په همدې اندېښمن دي چې مونږ ته به کاري زمینه برابر شي او که نه. مونږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرو چې مونږ ته کاري زمینې او لا اسانتیا په هغه کې مونږ سره ډېر زیات مرسته وکړي. دغه محصلین د وترنرۍ، کرنې، اقتصاد، برق او نورو بېلابېلو مسلکي برخو کې خپل زده کړې بشپړې کړي چې د مسؤلینو له لورې پرې فراغت سندونه وویشل شول. دلته بیا یو شمېر ګډونوالو سیمه ییزه مسؤلینو بیا ځوانانو ته د خپل هیواد د آبادۍ برخه کې د مټو د رابډ وهلو سپارښتنې وکړي او زیاته یې کړه چې د پردیو د فکري یرغل پر وړاندې باید سپاره شي. او د هغې په مټ باندې خپل هېواد په خپلو خوب دی، د هغې په مټ باندې په دفاعي او نور تخنیکي وسایلو کې خودکفایي او هغه د چا محتاج. د تودو سیمو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مسؤلینو همداراز وویل چې دغه فارغ شوي زده کوونکي به په بېلابېلو برخو کې په دندو وګماري او د لا نورو زده کړو برخه کې د فرصتونو برابرېدو ته هم د اسلامي امارت مسؤلین ژمن دي. اسلامي امارت ژمن دی چې دغه ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. دوی په مختلفو برخو کې کومو برخو کې چې دوی تخصص کړی ده، زده کړې کړي دي، هماغه برخه کې به ورته انشاءالله د کار زمینه برابره شي. تحصیل تعلیم وزارت سره په همغږۍ او هماهنګۍ باندې هغه تنزیل ختم شوی دی. هغه کوم معیار د فیصدي چې ټاکل شوی هغه هم کم شوی دی. انشاءالله چې دوی کولی شي په اسانۍ سره خپلو زده کړو دوام ورکړي. یوازې دغه محصلین نه دي چې سږکال په دې ولایت کې له دولتي انسټیټوټونو فارغېږي، بلکې په دغه ولایت کې سلګونه نور بیا په خصوصي انسټیټوټونو کې خپل زده کړې بشپړوي چې په ټوله کې د کار د نشتوالي په اړه اندېښمن وي. خو د اسلامي امارت مسؤلین تل ټینګار کوي چې نوو فارغ شوو محصلینو ته به په بېلابېلو برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.